اوس تاسو په یوټیوب کې کامیابېدی شئ ځکه په یوټیوب کې دننه خپل یو اے آی ټول راغلی دی چې هغه ستاسو ډېر زیات مدد کولی شي. هغه کوېسچن د یوټیوب په باره کې چې ستاسو په ذهن کې به راتلی تا به د خلکو نه تپوسونه کول، خلکو ته به د SMS کولې، کالونه به دې کول، خلکو ته به ډېرې زیاتې منتې کولې، نو هغه منتې ختمې شوې. په یوټیوب کې دننه خپل یو اے آی ټول راغلی دی چې هغه کوېسچن یې کومې ستا په ذهن کې راځي دغه اے آی ټول نه یې کوه به تاله بالکل صحیح جواب درکوي. او په یوټیوب کې دننه چې کوم اے آی ټول دی نو دې ته ستا د چینل په باره کې مکمل معلومات دي. ستا چینل د څه د وجې نه خراب دی، د څه د وجې نه ویوز نه راځي، خلک څه کمنټ کوي، خلک څه غواړي، نو هر شي سپې ته راایستلی شي. یا تا له روانه ویډیو په څه باندې پکار ده، خلک څه خوښوي، ستا چې ویورز دي دا څه خوښوي، نو بالکل د هر شي تپوس ترې کولی شي. دې سره سره تاسو پې د خپل یوټیوب ویډیو له تمنیل جوړولی شئ، ټایټل جوړولی شئ، ډسکرپشن جوړولی شئ، دغه رنګ ټیګز جوړولی شئ، ټیګز پکې راایستلی شئ. او که ستاسو په یوټیوب ویډیو کې دا شیزونه صحیح شو نو ستاسو ویډیو چې کوم دا د وایرل کېدو نه څوک هم نشي منع کولی. ځکه یو خو د یوټیوب دی اے آی ټول ته ستا د چینل په باره کې مکمل معلومات شته چې ته ورله کوم ټاپک ورکړې چې په دې ټاپک باندې زما ویډیو ده، نو به ستا د چینل ستا د آډینس مطابق چې کوم دی ټایټل هم ولیکي، ډسکرپشن به هم ولیکي، تمنیل پې جوړول غواړئ تمنیل پې هم جوړولی شئ. او نور داسې ډېر شي بلا کوېسچن ستاسو په ذهن کې راځي نو هغه دې تاسو تپوس کولی شئ، بالکل صحیح جواب به درله درکوي. اوس دا اے آی ټول په یوټیوب کې په کوم ځای کې پروت دی، څنګه استعمالولی شو، د دې نه مو پیدې څنګه اخیستی شو، مکمل طریقه کار درته ښیم. خو که تاسو چینل نه سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کړئ ځکه په پښتو ژبه کې په اے آی باندې کوالټي کنټینټ او اسخان سکلز تاسو له راوړي چې دغه ویډیوز تاسو نه بیا مس کیږي نه. ځکه ما چې څومره په اے آی ټولز باندې ویډیوز خېجولي نو خلکو ته بلها شي پیدې واغستې، زه په هغه اے آی ټول تاسو له راوړم د کوم چې تاسو ته پیدې تاسو په خپله پیدا اخیستی شئ. کوم چې پالتو اے آی ټولز دي ستاسو د ضرورت نه دي نو زه په هغې ویډیو نه سازم. چینل سبسکرایب کړئ چې پیدا م کیږي. زه راغلم خپل لیپټاپ سکرین طرف ته. که تاسو سره موبایل وي نو تاسو چې کوم دی په خپل موبایل کې براوزر کولاو کوئ، هغه تاسو ډیسکټاپ موډ ته واړوئ، هلته کې تاسو خپل چینل آن کوئ نو بیا به هم ستاسو کار وشي. که ستاسو سره لیپټاپ وي نو په اسانه باندې په خپل لیپټاپ کې چې کوم دی دغه کولاو کوئ، براوزر کولاو کوئ، خپل چینل پکې راوړئ، دلته کې په دې اپشن باندې تاسو کلیک کوئ. زه پې دلته کې کلیک کوم، چې کله هم زه په دې باندې کلیک کوم نو دلته کې چې کوم دی دا اپشنز به تاسو ته راوړي، خو تاسو به کلیک کوئ په څه باندې، په یوټیوب سټوډیو باندې. تاسو دا ښکاري تاسو په یوټیوب سټوډیو باندې کلیک کوئ. چې کله هم تاسو په یوټیوب سټوډیو باندې کلیک کوئ تاسو بیا دغه رنګ انټرفیس به تاسو ته شو شي. اوس اے آی ټول کوم ځای کې میلاویږي نو تاسو به دلته کې د اے آی ټولز میلاو شي. دلته چې کوم دی دا خو ستاسو د چینل په باره کې انالیټکس دی، کانټینټ تاسو څومره ښېدلو، کمیونټي ده، سیټینګ او فیډبیک وغیره دي. دا رنګې دا چې کوم د ریسنټلی ویډیو ده د هغې چې کوم ریزلټ دی هغه به درته شو شي. خو دا به موږ پرېږدو. دلته کې که تاسو وګورئ دا د جیمینای د لوګو په شانتي ایکن تاسو ته ښکاري، دا اے آی ټول په یوټیوب کې دننه خپل راغلی. څه به وکئ تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې کله هم دلته کې راشئ په دې باندې دغه شانتي کلیک واخلئ، په دې هم کلیک کو ستاسو سره دلته کې د اے آی ټول کولاو شو. اوس دلته کې لیکلی هیلو او اسخان سکلز هاو کین آی هیلپ یو. د دې نه اوس موږ مدد اخلو. موږ ته لیکلی هم دي چې ستاسو څه پکار دي، هاو اسخان سکلز. نو دا چې کوم دی تاسو دلته کې ډایرکټ چیټ هم کولی شئ، مطلب دا په نیم سکرین باندې. او که تاسو یې فول کول غواړئ نو د دې ځای نه تاسو فول کولی هم شئ. که تاسو مطلب ځان ته ښه غټول غواړئ، اسانول غواړئ نو بالکل تاسو یې کولی شئ. اوس که چېرته زه دلته کې وګورم دا تاسو ته ښکاري دا ځای کې دلته کې لیکلی دي هاو کین آسک سټوډیو هیلپ می. دلته کې بیا لیکي سمرایز کمنټس، مطلب تاسو چې کوم کمنټس دي هغه راته سمرایز کړه، خلک څه غواړي، خلک تاسو څه کمنټس کوي، تاسو نه په کمنټس کې څه غواړي، یا تاسو په ویډیو کې غلطیانې کومې دي نو تاسو چې کوم دی کمنټس هم سمرایز کولی شي. اوس دلته کې لیکلی دی سجیسټ نیو ویډیوز آیډیاز، څه باندې ویډیوز تاسو کم نو تاسو بیا په دې باندې کلیک کوئ او تاسو له به نوي نوي آیډیاز درکړي چې په څه ویډیو سازول پکار دي. د ځان نه درله نه درکوي بلکې دا ستا چې کوم ویورز دي د هغوی کمنټس وګوري، ستا ویډیو چې کومه زیاته کمه کتلی شوې ده، ډېر ټایم کمه کتلی شوې ده نو هغه وګوري. مطلب ستا چې څومره د یوټیوب ډیټا د عددیو سره پرته ده د هغې مطابق تاله ټاپک سجیسټ کړي چې په دې ټاپک باندې ته ویډیو سازه کا. نو دغه چې کوم دی ستا ویورز خوښوي او بیا به ستا ویډیوز خامخا مخې ته ځي. بل دی سمرایز مای چینل پرفارمنس. که دې باندې کلیک کوئ ستاسو د چینل چې کوم پرفارمنس دی هغه به هم دغه کې سمرایز به کړي. او که تاسو ته د خپلې خوښې کوېسچن کول غواړئ نو هغه تاسو دلته کولی شئ آسک سمثینګ. تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ هغه به تاسو انټر کوئ نو ستاسو څه کوېسچن هغه تاسو دلته کې ولیکئ او بیا په دې انټر باندې کلیک کوئ نو چې ستاسو څه هم کوېسچن کړی د هغې مطابق به تاسو له جواب درکړي. اوس دلته کې چې کوم دی زه ته ډایرکټ یو تپوس کوم سجیسټ نیو ویډیوز آیډیاز، مطلب ما ته سجیسټ کړه چې نوی ویډیو زه په څه باندې سازي کومه. اوس دا چې کوم دی لګیا شو ما ته ښیي چې تا له ویډیوز په څه پکار دي، زما چې کوم دی پوره ډیټا ریډ کوي او د هغې مطابق ما ته وایي چې ته نیکسټ ویډیو په څه سازه. نو ما ته وایي چې هاو ټو کریټ ا مونټایزډ فیسبوک یو اس اے پیج فرام پاکستان 2026 ګایډ. په دې باندې ته ویډیو ساده کړه نو ستا چې کوم ویورز دي هغه دا زیات وښایي، بالکل ټکي وي.
دې باندې چې کوم ویډیوز ما سازي کړي دي نو هغه تللی دي دا مکمل بیا تاسو لوستلی شئ تاسو په رومن اردو کې هم کوېسچن کولی شئ تاسو ورته ولیکئ اگر آپ کو میری ویڈیو یا چینل میں کوئی ایشو نظر آ رہا ہے تو مجھے بتائیں میں اس کو امپروو کرنا چاہتا ہوں داسې ورته ولیکئ یا ستاسو په ذهن کې هر قسم کوېسچن یا ورته تاسو وایئ چې ما له تمنیل جوړ کړه زما دا قسم ټاپک دی دلته ورته ولیکه په رومن اردو کې دا ټاپک دی په دې ټاپک باندې زه ویډیو سازول غواړم او مالې چې کوم دی دلته کې د په دې ځای ته خپل تصویر اپلوډ کړم پلس آیکن کلیک کړه ګیلرۍ ته بدل لاړ شي ستاسو سره کوم په لیپټاپ کې تصویران پراته وي هغه راواخله ورته مالا یو داسې تمنیل جوړ کړه چې په هغې کې مطلب زما دا ټاپک دی او د دې مطابق راله تمنیل جوړ کړه نو اب تعالی څه وکړي ډایرکټ به تاسو له تمنیل جوړ کړي او تاسو بیا ډاونلوډ کولی شئ په خپل ویډیو لګولی شئ بیا ورته د خپل ویډیو ټاپک ووایه لکه مطلب زما سره زه اوس ورته وایم چې هاو ټو کریټ پیپال اکاونټ دا چې کوم دی که نه په دې په باره کې چې کوم دی مالا ټایټل ولیکه او ډسکرپشن ولیکه اوس ما ورته ولیکل چې زما د ویډیو دپاره ټایټل ولیکه او ډسکرپشن ولیکه او زما چې کوم ټاپک دی نو هغه دا دی نو اوس چې کوم دی ماته یو څو په سجیشن کې دا ټایټل راکوي چې دا ټایټل ولته ایښودی شي دا 15 ټایټل یې راله راکوي او دا چې راله کوم دی یو ډسکرپشن راکو نو دا که تاسو ورته وایئ چې ماته په انګلیش کې ولیکه نو په انګلیش کې به دله هم ولیکي ورته مجھے یہ ډسکرپشن انګلیش میں چاہیے مجھے یہ ما ورته ولیکلو چې مجھے یہ ډسکرپشن انګلیش میں چاہیے نو ماته چې کوم دی دا ډسکرپشن اوس په انګلیش کې ولیکلو دا ډسکرپشن دی خوا هیلو ایوری ون اینڈ ټوډے ویډیو ایم ګوینګ ټو چې څه پکې دي په هغه ویډیو کې تاسو ته به وښایي زه دا شیزونه به درته پکې ښیم او دا یو مزدار SEO فرینډلی چې کوم دی ډسکرپشن او ټایټل ولیکلو د دې سره سره هیشټیګ یې د لم جنریټ کوم چې وایرل هیشټیګ دي اوس چې کوم دی د دې فایده څه ده د دې ټول یوز کولو اوس ځینې ملګري وایي چې دا خو الریډي مونږ چیټ جی پی ټي کوي نو چیټ جی پی ټي چې کوم دی هغه به درله هم کوي خو د دې په شانې به نشي کولی ځکه د دې سره چې کوم دی ستاسو یا د نورو خلکو چې کوم په یوټیوب کې د یوټیوب کومه ډیټا ده دوی سره پرته ده دوی تاسو له بهترین ټایټل بل بدای چې تاسو چینل چې کوم دی به چېرته خرابېږي نه ځکه دا چې کوم دی پالیسي ریډ کړو د هغې مطابق تاسو له ټایټل او ډسکرپشن ولیکئ چیټ جی پی ټي داسې نه کوي هغه ته چې تاسو څه وایئ ډایرکټ دله کوي او دا چې کوم دی د پالیسۍ مطابق تاسو له ډسکرپشن ټایټل ټیګز هر چیز ولیکئ نو ستاسو چې کوم چینل دی اب چېرته نه ډیمونیټایز کېږي او ختمیږي به نه ستاسو چینل به نه سسپینډ کېږي نو فایده یې ډېره زیاته ده لاړ شئ ټرای کوئ د خپل چینل په باره کې تپوس وکړئ انشاءالله ستاسو به ډېر زیات په کار راشي او که چینل هم نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ ویډیو خوښه شوي نو تاسو کوم دی په کمنټ کې ډن ولیکئ چې ماته پته ولګي خلک ویډیو خوښوي انشاءالله نور هم AI ټولز به تاسو له راوړم که تاسو وایئ چې دې په باره کې نورې ویډیو سازي کا که ستاسو هم په ذهن کې څه کوېسچن نو ماته په کمنټ کې وایئ انشاءالله زه به تاسو له ویډیو سم که ویډیو نه ریپلی به دله خامخا درکړو الله حافظ